که څه هم د انټرنیټ او نورو ټکنالوژیو پرمختیا له امله راډیو خپل پخوانی ارزښت او اوریدونکي له لاسه ورکړي، خو لا هم په لرې پرتو سیمو او ان ښاریو کې ګڼ شمېر خلک یې په مینه اوري. په هر حال نن د 2025 کال د اګست د میاشتې 15مه نیټه ده. په همدې موخه مو اړینه وګڼله تر څو لوستونکي او اوریدونکي په دې اړه کافي معلومات ترلاسه کړي. تاسو به په دې لیکنه کې د راډیو په اړه لا ډېر پوه شئ. راډیو څنګه کار کوي؟ د آله یا د راډیو د مختلفو سامان آلاتو او امکاناتو په مرسته د سټوډیو له دننه غږونه او خپرونې د هوا د څپو له لارې د خلکو تر کورونو رسوي. راډیو د بېلابېلو خپرونو پر مټ هڅه کوي خپل اوریدونکي او ارزښت یې وساتي. له همدې امله د هر ډول ذوق لرونکو خلکو پکې خپل ذوق خړوبولی شي. په راډیو کې خپرونه تفریحي خپرونې، سیاست، دیني خپرونې، ادبي بحثونه او ورته نورو شوشو خپرونې چمتو کیږي تر څو خپل هر ډول اوریدونکی خوښ او بوخ وساتي. راډیو کله اختراع شوه؟ د راډیو اختراع کوونکی ګولي مارکوني نومیږي. نوموړی په 1842 کال کې د ایټالیا په بولوني ښار کې زیږېدلی و. دا چې په تکباتي لحاظ کورنۍ یې شتمنه وه، نو د شخصي ښوونکو له امله په ښه ډول وروزل شو. د وخت په تېرېدو یې د هنریش هرتز هغه نظریې او سمې او دقیقې ولوستې چې د الکترومقناطیس څپو په اړه یې ورکړې وې. هغه ویلي و چې الکترومقناطیس څپې د نور د څپو په سرعت په اندازه چټک خپرېدای شي. همدې خبرې د مارکوني په ذهن کې یوه نظریه پیدا کړه او فکر یې کاوه چې کولی شي له سیم پرته غږونه له یو ځایه بل ځای ته په چټکۍ سره ورسوي. بالاخره همدا نظریه په واقعیت بدلیږي او راډیو اختراع کوي. د راډیو د اختراع کال 1815 کال ښودلی شو. د راډیو په اړه د ملایانو فتواوې. کله چې راډیو جوړه شوه ملایانو حرام باله، دا ځکه چې دوی له عصري علومو ډېر لرې وو او یوازې دیني کتابونه لوستي وو. دوی فکر کاوه چې د غربیانو لخوا هر اختراع شوی څیز به د اسلام ضد وي، نو د یو عقیدې او باور له کبله یې ډېر شیان چې نن حلال بلل کېږي په لومړیو کې حرام ګڼل شوي وو. مثلا د حوالې له لارې د پیسو انتقال، په بانک کې د پیسو ایښودل، لاسپیکر، راډیو اورېدل او نور ډېر ګټور مسایل ناروا بلل شوي وو. ان تر دې د دیوبند لوی عالم مولانا ګنګوهي د راډیو له لارې د قرآن کریم تلاوت اورېدل هم حرام بللی وو. دا موږ ته راښیي چې اکثریت علماو د خپل نظر څرګندولو په وخت کې دقت نه دی کړی. د دوی پر ځای چې د دین اصلي معنا درک کړي، د دین یو ډېر ناسم تعبیر چې دوی خپل ذهن کې درلود خپراوه. نو باید هڅه وشي هر انسان دین یوازې د ملا له خولې وانه وري، بلکې خپله هم ډېر دیني مطالعه وکړي تر څو د اسلام مبارک دین هم هغه اصلي تعبیر ترلاسه کړي.